آیا تاسو ته پته شته چې ستاسو واتس اپ خلک په یو منټ کې هم خپل موبایل سره کنټرول کولی شي؟ یعنی په یو منټ کې هم ستاسو واتس اپ چې کم دی په خپل موبایل کې ساتلی شي ځان سره، ستاسو سره به هم یوز کیږي او خپل ځان سره هم یوز کولی شي. نو په نړۍ ویډیو کې تاسو څنګه کولی شئ چې چا هم ستاسو واتس اپ هیک کړی وي، نو تاسو څنګه کولی شئ چې دغه واتس اپ د دې څخه ورختم کړئ چې بیا ستاسو واتس اپ هیڅ کله هم هغه یوز نه کړي. نو دا هم تاسو زده کولی شئ چې څنګه تاسو د بل چا واتس اپ په خپل موبایل کې یوز کړئ. ورځم دغه طریقې ته ګوره دوستانو. د لپاره به تاسو په خپل موبایل کې لینک ډیوایسز بټن باندې کلیک واخلئ، 3 ډاټ باندې به لینک ډیوایسز بټن باندې چې کله تاسو په دې باندې کلیک واخلئ، دلته کې به تاسو ته چې چا سره هم تاسو واتس اپ کنیکټ دلته کې به تاسو ته ښایي، نو تاسو د دې څخه ډایرکټ لاګ آوټ کولی شئ. دویم نمبر باندې که چېرې تاسو غواړئ چې موږ د بل چا واتس اپ چې کم دی هیک کړو، نو ګورئ تاسو به خپل موبایل کې یو نوی واتس اپ ډاونلوډ کړئ. کله چې خپل موبایل کې نوی واتس اپ ډاونلوډ کو، بل چا واتس اپ خو به الریډي جوړ وي، نو تاسو څنګه کولی شئ